السلام علیکم ګران ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. ملګرو نن بیا هم د اتصالات انټرنیټ پر انټرنیټ درسره شریکوم او هیله ده چې دغه طریقه مو خوښ شي او ګټه ترې واخلئ. نو تاسو د ویډیو تر شروع کېدو مخکې که چیرې زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او د هغه تر څنګ بیل ایکن هم ووایئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي او له ویډیو څخه ګټه واخلئ. نو راځم کوم وي پی ان د هغه او څنګه کار کوي نو تاسو ته ټوله طریقه اوس په ویډیو کې ښیم. نو دا پری انټرنیټ په اتصالات کې راغلی دا هغه ډرایډ وي پی ان ده چې مخکې هم موږ کارولی ده او ډېر ملګرو به کارولی بعضې که نه یو ورسره بلد نو هغوی لپاره به موږ مکمله طریقه وښیو تر څو هغوی هم جوړ کړي. نو ډرایډ اپلیکیشن بیا کار شروع کړی ده او په کوم سرور کې شروع کړی ده دا به تاسو ته ټول اوس زه وښیم. نو راځو لومړی به تاسو ډرایډ اپلیکیشن خلاص کړئ. کله مو چې ډرایډ اپلیکیشن خلاص کړ بیا به راسئ سیټینګ ته او اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. اکاونټ مو چې کله کلیک کړل د ساین اپ فور فری باندې که چا اکاونټ په دې کې نوی جوړ کړی او هغوی نوي کارکوونکي نو دوی به په ساین اپ فور فری باندې کلیک کړي او مخکیني کارکوونکي که چا مخکې کار کړی وي نو هغوی ته خپل یوزرنیم او پاسورډ یاد وي هغوی دې پورته یوزرنیم ورکړي او دویمه خانه کې دې پاسورډ ورکړي او سیو دې کړي او که چیرې تر ویر سوی نو دوی دې بل جیمیل پیدا کړي او یو بل اکاونټ دې ځان لپاره جوړ کړي. کله مو چې ساین اپ فور فری باندې کلیک وکړ نو زه فعلا انټرنیټ نه لرم نو ما سکرین شاټ اخیستی ده او تاسو ته هغه ښیم. نو تاسو ته به داسې یوه صفحه راسي نو پورته خانه کې به یوزرنیم ورکړئ دویمه خانه کې پاسورډ او بیا ایمیل به ورکړئ او آی ایم ناټ ربوټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به یې ساین اپ کړئ. کله مو چې ساین اپ کړ نو تاسو ایمیل ته یو کوډ راځي هغه ایمیل ته یو لینک راځي البته کله چې لینک راغی نو دا ډول یو لینک به وي دا ماته راغلی ده نو تاسو به د لاندې اکټیویشن یو آر ایل باندې کلیک وکړئ او ستاسو اکاونټ به اتومات ډول ویریفای سي. نو بیا به راسئ او دلته ډرایډ به خلاص کړئ. کله مو چې ډرایډ خلاص کړ نو ما خپل اکاونټ دلته اتومات اضافه کړی ده او تاسو به هم دلته اضافه کړئ او سیو به یې کړئ. بیا به راسئ سیټینګ ته او دلته به سیټینګ کلیک کړئ او دلته به یو ډي پي سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو یو ډي پي کنیکشن موډ به کلیک کړئ او دا به موډ 1 ته کړئ. موډ 1 څخه بغیر دا په بل کې کنیکټ هم سي نو انټرنیټ کار نه کوي نو دا به تاسو حتماً موډ 1 ته کوئ او ویډیو کې کومه غلطي تاسو څخه وشوه نو بیا هم تاسو نشئ کولی چې د اپلیکیشن جوړ کړئ نو ویډیو تر پای وګورئ تر څو ښه پرې پوه شئ. نو بیا به تاسو بیک شئ او دلته به راسئ کوم سرور کې کار کوي نو تاسو به راسئ او امریکا 15 به انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړ نو دا حوصله غواړي تاسو به انتظار ورته کوئ تر څو اپلیکیشن کنیکټ سي. نو زه راځم او اوس تاسو ته خپل انټرنیټ ښیم چې زه انټرنیټ لرم او که نه. نو زه فیسبوک خلاصوم دا وګورئ ملګرو زه انټرنیټ نه لرم او فیسبوک هېڅ کار نه کوي نو بیرته راځم وي پی ان خلاصوم او په سټارټ باندې کلیک کوم. ملګرو دا زر نه کنیکټېږي دې ته به تاسو حوصله کوئ نو تر څو کنیکټ سي او بیا تاسو ښه ګټه ترې واخلئ. کله چې ټراینګ پورټ راغی نو تاسو به دا سټاپ دروئ او بیا به یې سټارټ کوئ. بیا هم ټراینګ پورټ راغی موږ بیا دا سټاپ کوو او شروع کوئ. دا هر څومره چې تاسو ته راتلل داسې زر زر یې وایئ تر څو وي پی ان وصل سي له یو پورټ سره وصل سي. دا ډول به تاسو هڅه کوئ او لږ حوصله به ورته کوئ تر څو له پورټ سره وصل سي او تاسو وي پی ان کنیکټ سي. دا رقم به تاسو دا ژر ژر ووایئ تر څو یو پورټ سره وصل سي او وي پی ان کار شي. نو دا وګورئ دوستانو پورټ سره وصل څه او موږ ته یې لاندې ولیکل سرور پول. نو اوس به تاسو په دې ځای کې ځیرک واوسئ نو تاسو به د اپلیکیشن څخه صفا وځئ مکمل ډول او بیا به اپلیکیشن وایي نو اتومات ډول به پورټ سره وصل وي او یوازې کنیکټ ته اړتیا لري. دا وګورئ پورټ سره وصل ده بیا وځو موږ سرور پول بیا یې ویو. بیا هم سرور پولو دې ډول به تاسو د اپلیکیشن کاروئ تر څو کله چې کنیکټ سي او دې څخه ګټه واخلئ. نو زه تاسو ته اوس ښیم هم چې دا انشاءالله کنیکټ کېږي.
ملګرو لږ حوصله به ورته کوئ تر څو دا کنیکټ شي او تاسو ګټه ترې واخلئ. دا یوازې یو سرور په دې وي پی این کې کار کوي، نو په دې باندې ډېر خلکو اکاونټونه جوړ کړي دي او ډېر کار کوونکي لري، نو په دې اساس زر نه کنیکټ کېږي. تاسو به دا ژر دا رقم تر بیک کېږئ او ویې به تر څو وي پی این کنیکټ شي او ګټه ترې واخلئ. سرور مکمل پول ده او ډېر کارکوونکي پکې لګیا دي، نو موږ ته هم چانس تاسو بخت دی چې هر کله تاسو بعضې وخت ډېر ژر کنیکټ کېږي، په اول کلیک سره هم کنیکټ کېږي او بعضې وخت بیا ډېر زیات وخت نیسي، نو تاسو به انتظار ورته کوئ تر څو کنیکټ شي. نو دا کتلی شئ ملګرو وي پی این کنیکټ سو او تاسې پورته هم کتلی شئ چې کنیکټډ ټو ډرایډ وي پی این. نو دا ویډیو ما لږ سکیپ کړه دې خاطر چې ویډیو غټه نه شي، تر څو وي پی این کنیکټ سو نو ویډیو مې بیرته سټارټ کړله او زه تاسو ته اخره کې بیا هم ښیم چې زما سره انټرنیټ نشته او اوس تاسو ته فیسبوک خلاصوم چې کار کوي او که نه. دا کتلی شئ ملګرو فیسبوک یې راواخیسته او ډېر سرعت سره کار کوي، نو تاسو هم له دې څخه ګټه اخیستلی شئ. دا تاسو کتلی شئ خپله یې وینئ او ډېر چټک کار هم کوي. نو زه راځم تاسو ته یوټیوب هم پرې خلاصوم تر څو تاسو باور وسي چې آیا یوټیوب هم کار کوي او که نه. دا وګورئ ملګرو یوټیوب یې هم خلاص کړ. ملګرو دا ډېر چټک انټرنیټ، تاسو کولی شئ چې که تاسو ساحه کې انټرنیټ څومره سرعت ولري هغومره سرعت سره هغومره چټک وي. زموږ ساحه کې اتصالات لږ کمزوری دی، په دې خاطر سرعت یې لږ کمزوری دی، ځکه کار هم نه کوي. دا نننۍ طریقه چې تاسو ته مو ښوده، تر بلې طریقې چې زه ستاسو درنو حضور ته درېږم، تاسې په پاک او بخښونکي خدای سپارلم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.